سپټکې پر پریوي په وجره کې ازمري وي ناس تمرچ وي په سټه د ځان نوي نسانی وای پلار می بهادرو او نیکه می سکندرو چې تپوس تیر ځان وکړي بس هی وي امانی په غریب همسایه نروي یا په ښځه زورور وي د جنگ وخت کې پټ کور ناست وي خو د جنگ وي ارمانی غنی نه د دې دوا شته نه طبیب ورله ورتلی شي د خدای قهر پې لګیا دی که زر زرې کې فانی اوس د پښتنې معاشرې یو بل ښایسته چې تعلق یې د ساینس سره دی خو په پښتو کې ډېره ښه لیکنه کوي په غني خان به نظم هم وي او څو خبرې به هم کوي ستاسو په درانه استقبال کې رابولم ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب قدرمندو مشرانو او خوږو حاضرینو زه ډېر په تلوار باندې راغلی یم دې پروګرام لا د بهر نه راتلم او کور ته د کور نه ډایرکټ راغلی یم د غني خان باره کې چې دلته کوم مشران ناست دي د ژوند ډېر اوږدې ملګرتیاوې ورسره کړي دي هغې به درته ډېر څه ووایي شیخ شوکت لاله هم راغلی دی ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب هم راغلی دی چې اوس یې په مشرق اخبار کې د غني چڼیاګر نومې یو ښکلی آرټیکل لیکلی و او د غني خان بیلې هغه نظمونه او دغه پکې خوندي کړي وو زه به درته یو څو شعرونه وایم د دوو نظمونو نه ټوټې دي چې هغې کې به تاسو غني خان هم ووینئ او خپل حالات به پکې موجوده ووینئ زه د لیونو د کلي خان هم لیونی شوم زه د لیونو د کلي خان هم لیونی شوم روغه نړۍ ګورم فقیران پکې مزې کوي زه چې د پښتون زه چې د جانان وطن جانان هم لیونی شوم زړونه ورکړل مونږه رقیبان پکې مزې کوي وی زه د فتحې ګړې تورې ننګه جوړ پښتون ما زه د هر تاریخ د نرې پاڼې نر مضمون ما زه ژوندې دلیل د سربازانو د ژوندونو ما زه د تورو شپو په مخ روښانه سباونو ما زه نړۍ له زیرې هر زمان کې د بدلونو ما زه په خپل وجود پوره جانانم هم جنونو ما زه پیدا آزادم هم قاضي هم قانونو ما زه خپله پښتو کې د خپل کوره اپلاتونو ما زه پیدا پښتونو ما سو پورې به ناز د یوسفزی سر په زنګونو ما نن څه ډېر بېخوده سرګردانم لیونی شومه وینې زموږ توی شوې خاماران پکې مزې کوي زه د لیونو د کلي خانم لیونی شومه روغه نړۍ ګورم فقیران پکې مزې کوي بیا دا موجوده حالات چې دي نو د دې نظم یو ټوټه درته وایم او اجازت درنه بیا اخلم دا اخري چغه ده چې ووایې زما د وطن هر بچي ته ووایې وګرځئ کوڅه په کوڅه هر زلمي ته ووایئ تاسو له د زمانه بدله شوې ده اوس ګورئ د مرګ او ژوند معنه بدله شوې ده وخت سره د هر څه پیمانه بدله شوې ده پاسه د نرانو ترانه بدله شوې ده هر څه د خشاک په شانتي وړي سیلاب راغلی دی ګیر چاپېره وګورئ خان نشته نواب غلی دی نه په کوڅو کې واړه زغلي نه حجرو کې شور ووایه رښتیا باندې دا ګور که زمونږ کلی دی مشر ته چې ګورم پښتون برېښې د مخ تلی دی ځوان مې په ژوندون د خپلې سوي ځوانۍ سلی دی واړه لیوني دي خو خودسر جنون نه مني مرګ ته غاړه وځي یوه لار د ژوندون نه مني یو په یوې یوړل څه ناشنا مرض راغلی دی کلي یې کنډرې کړل بیا هم دا تعاون نه مني څه عجیبه باد د نظرونه یې را لنډ کړي دي نن ټول لیوني کړه څوک سبا او پرون نه مني ګیر چاپېره ټولو جولۍ سوال ته غوړولي دي خولې باندې مې یو ورورم فرعون او قارون نه مني بس کړی اوس راپاسې د اودو هغه کټي راوړي وخت د ساینس هنر د پیرنګۍ او پښتون نه مني
پرېږدوی باسونه فلسفې معذوره شوي دي. نن د یونانیانو مرستو افلاطون نه مني، هغه د انسان انسانیت هم خورې شوی دی. زور د وخت باچا د یو قاعده او قانون نه مني. وینمه ډوبیږي څوک یې نشته دې ته ووایئ، وګرځئ کوڅه په کوڅه هر زلمي ته ووایئ. ډېره مننه جي.